अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू पख्तो एड नन वीडियो کې زه تاسو ته دا درخوایم چې د انټرنیټ استعمال او خاص طور باندې د آرټیفیشل انټيليجنس کوم وخت دا دغه استعمال نه آگاهي ولې ډیره زیاته ضروری ده او دا د موږ را روان نسلونو لپاره څومره خطرناک ثابتېدلی سي صرف دنیاوي زندگی حواله سره نه بلکې موږ ایمانونه خرابېدلی سي د موږ دین خرابېدلی سي څومره نقصان ده کېدلی سي زه تاسو ته هغه ښیم ما یو داسې شی ولیده چې د ما د انټرنیټ په دور کې د انټرنیټ په وخت کې یو داسې شی نه ولیدلی دومره خطرناک شی ده د موبایل فون ټوله ورځ هم لاسونو کې موږ نیولی دا اندازه نه لرو دا موبایل 24 ګنټې د موږ دغه کیمره خلاصي د موږ مایکروفون اونی دا د موږ هر د فیس ایکسپریشن نه واخلې د مخ نه واخلې د خبرو نه واخلې د موږ د ارد گرد هر څه معلومات دغه موبایل لري دا لازمي ویډیو تر اخره پورې وګورئ او مخ ته هم شیر کړئ خپل را روان نسلونه بچ کې د الله پاک نم دوا وکیا پر د وګورئ تاسو ته څه درخوایم ښه دا ابل ورځ زه ناست ما میټا ای آی واتس اپ کې یو فیچر ده چې هغه باندې تاسې کلیک کړئ نو تاسې د ای آی چې کوم ایل ایل ایم ده چیټ کولی سئ نو ما هسې دا آن کا او دته مې ورته ویلې چې آی وانټ ټو هیر ا جوک په انګلیش کې مې ورته ویل چې ما ته یوه لطیفه ووایه یوه د خندا خبره راته وکړه کومه ما ته یې وویلې د کرکټ په باره کې یو دوه لطیفې راته ویل ما ورته صحیح ده کومه نورې لطیفې ما ته یې دا اوس وګورئ دا څومره خطرناکه خبره ده ما ته یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم واقعه چې کومه ده هغه یې د لطیفې په طور باندې ما ته وښودله چې څوک علم نه لري د هغو لپاره روان نسلونه د موږ خاص طور باندې چې کوم دي د هغو لپاره دا څومره خطرناک شی ده موږ دا خبره خو کوو د ټکنالوژي په ذریعه باندې دین علم وکړه هر څه په انټرنیټ باندې دین زده کړه وکړه خو دا تاسې ګورئ دغه ته بایسنس ویلی کېږي دغه ته تعصب ورته ووایي یا فرق ورته ووایي چې دی د موږ د مذهب هغه احترام هم نه کوي تاسې ورته وګورئ هلته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زه د دغه تاسې ته ترجمه نسم کولی دا یو دومره عجیبه دومره حیران کن خبره ده بیا مې ورته ویلې ښه مال بله لطیفه راته ووایه نو بیا یې ما ته د حضرت علي رضی الله عنه په باره کې یوه لطیفه وویلې دا وګورئ د دغه نه بله غټه خطرناکه خبره نسي کېدلی د موږ را روان نسلونو لپاره د موږ لپاره موږ باید معلومات لرو چې دا ای آی څرنګه کار کوي دا چا جوړ کړی دی دغه څه مقاصد دي کوم تعلیم چې دی کوم شیان چې دي دا څرنګه استعمالول پکار دي څرنګه استعمالول نه دي پکار دې باره کې زه تاسو ته ویډیوز جوړوم دغه ټولز د دغه ای آی ټولز د ټکنالوژي د دغه استعمال باره کې خو دا رقم ته شیان چې کوم دي دغه نه آګاهي ډېره زیاته ضروري ده صدقه جاریه په طور باندې لازمي شیر کې مختم او امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه سوي الله دې موږ او تاسې ټول ایمانونه او دنیا او آخرت کې د موږ ته کامیابیانې نصیب کړي الله پاک هم دې دا رقم ته فتنو نه وساتي چې چېرته موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرام رضوان الله اجمعین چې کوم دي خلفای راشدین چې کوم دي د هغو په باره کې موږ ته ای آی چې کوم ده هغه لطیفې اوري لطیفې راته وایي نو دا یو ډېره خطرناک خبره ده الله دې وکړي چې موږ او تاسې ټول د دې فتنو نه د فساد نه موږ الله پاک محفوظ وساتي وینو به تاسې پښتو روانه بله ویډیو کې تر هغه پورې السلام علیکم